افغان لوبډلې په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د نیوزیلینډ لوبډلې سم په 2 ویکټو په توپیر ماته وخوړل. په دغه سیالۍ کې افغان لوبډلې لومړی توپونه ترسره کړل چې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 305 منډې جوړې کړې. د نیوزیلینډ لوبډلې هم په دغه سیالۍ کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړل چې د افغانستان د 306 منډو هدف یې ترلاسه کړ چې افغانستان د په دویمه تمریناتي سیالۍ کې په 2 ویکټو په توپیر ماته ورکړل. تاسو هم خپل ملي اتلان په دعاګانو کې یاد ساتئ چې په رسمي سیالیو کې ښې سیالۍ ترسره کړي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. د افغانستان د لوبډلې د بریا په هیله